او ابي بن خلف په نامه باندې یو بل کس هغه پیغمبر له څه ویلي وی ما یو اس ساتلې دی هغه تا د پاره مار لوي کړي دی هغه باندې خرچه کوم چې ور باندې ودی وښنم رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر قیل شو ورته ویل چې تا به زه وښنم اوس دې پرېدم نه پیغمبر کې اندشه اختر چالان دی ور کړم دا یو کافر چې لړۍ کې وی تمہاره لپاره سونه ساتي په دې مر وخت لپاره نه کیږي چې سړی دی وی ته ورته چې جزاک الله دا سید په خپل ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بسلا وګرځي تمہاره لپاره سونه ساتي وی به قسم په الله چې ما خو ستاره قتل اراده اوس مې د قتل اراده ورسې دی وښنم ورسته براشي الا رجانا نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیغمبر اسلام په باب د نيزه وشتو کې قابلو د ټولو مجاهدونو امیر او قومندانو دا ول جنگ نه راتلو خو چې بیا راغی په یوځای کې غلی ناسو نو نيزه چې راوښتل چې سر نه تاو کړ هغه صحابي فرمایي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نيزه تاواله وکړي موږ ته ورسره شو چې موږ به ونه لګیو چې خوشی کړه دغه ځای باندې غسړې وواله چې وای ولا غد شراباړي والي تا لکه وای چې به یوځای کې خلک ورته ود الله بنده اسی ګریدلې وې اسماء په ذات الله قسم یو بازار ورته یاد کې چې د اسماء تکلیف څوک راوالي په دې ټول جلال آباد باندې به تور مثال کې دومره زور په کې نه لکه په ما باندې تیرې کې دغه نه به الله مردارم کې دلې ویل تاسو اوس وښنه پرېدل دې ته اسماء الله خبره کې تعالی مې اسات لريو اصلي هم برابر کړی دی او قتل عمر او پلان کوم او هغه کومه